بسم الله الرحمن الرحیم. نن په یو بل افیکټ باندې کار کوو چې هغې ته د کراپ افیکټ ویل کېږي. ګورې زه پریمیر ځان ته اوپن کوم او تر دې وروسته به زه راشم یو ویډیو دلته امپورټ کړم او بیا به یې کراپ کړم. نو دلته خو ما سره اوس مختلف ویډیوګانې دي. فرض که زه به همدا ګرین سکرین ویډیو به راواخلم، دا به اوپن کړم چې کله ما سره میډیا پینل ته راغی او بیا به یې دلته ډراپ کړم تر څو سیکوینس جوړ شي. زه غواړم دغه ویډیو څنګه کوم کراپ یې کړم. اول خو یې لږ پلی کوم. د کراپ دپاره اول زه راځم رایټ کلیک کوم، د دې دا غږ لرې کوم، دا به بیخي ډیلیټ کړم. اوس به زه دا پلی کړم. ګورې دا ما سره د سبسکرایب بټنه ده، غواړم زه دا کراپ کړم. ښه، اوس چې غواړو دا کراپ کو نو افیکټ پې اپلی کوو. ما تاسو ته مخکې ویلي وو چې افیکټس ته راځو او دلته موږ سره ټول افیکټونه شته. زه راځم ویډیو افیکټ ته. صحیح ده، ویډیو افیکټ ته راځو. د ویډیو افیکټ څخه وروسته لاندې راځو او دلته موږ سره د ویډیو افیکټ د کراپ په نوم باندې یو افیکټ شته. خو زه دلته څه ولټوم، زه راځم سمپل دلته په سرچ کې ورته لیکم چې کراپ. صحیح ده، چې کله کراپ مې وویل دلته موږ سره ویډیو افیکټ کې د ټرانسفارم په نوم باندې فولډر ده او د کراپ په نوم باندې موږ سره دلته یو افیکټ شته. دا افیکټ اوس راخلم او په دې ویډیو باندې پوټ کوم، دلته یې ورغورځوم پې چې ما سره دا پې اپلی شي. اوس لاندې راځم، ګورې د کراپ په نوم باندې افیکټ موږ سره دلته اضافه شوی. اوس خبره دا ده، دا کراپ چې موږ کولی شو د څلورو خواو څخه کولی شو. لیفټ دی، ټاپ دی، رایټ دی او باټم ده. فرض که زه اول راځم، زه ورته وایم دغه لیفټ طرف ته چې دی دا کراپ ورته دې ځای نه څنګه کوم، زیاتوم. صحیح ده، ګورې تر دغه اندازې پورې ورته وایم دا کراپ که. ټاپ طرف ته هم ورته دا اندازه لږ زیاتوم او ورته وایم دا تر دې ځای پورې ټاپ طرف ته کراپ که. رایټ طرف ته هم چنان اضافه کوم، ورته وایم رایټ طرف ته هم تر دغه ځای پورې کراپ که. او باټم هم غواړو چې لږ ورته څنګه کو، کمې کو. ګورې دا ما مکمل څنګه کراپ مې که. نو په دغه ترتیب باندې موږ د کراپ نه استفاده کولی شو. اوس ګورې زه دا اپلی کوم، زه به دا اپلی کړم. ګورې دا موږ سره اپلی شو، غږ خو ما ورته لرې کړی ده. دا هیډ راخلم، د سر ته یې راولم او بیا یې دوباره څنګه کوم، پلی کوم یې. ګورې دا ما کراپ کړی ده. دغه لیفټ او رایټ او ټاپ او باټم دا کم توره ساحه چې ښکاري تاسو ته، نو ده کې هېڅ هم نشته، دا موږ لرې کړی دی مکمل. صحیح ده. اوس راځو بیا هم هیډ سر ته راولو او دا ویډیو زه پلی کوم. ګورې دا ویډیو ما په دغه ډول باندې کراپ کړی. که غواړئ چې اوس همدغه کراپ یې تاسو ته زوم شي، نو دلته موږ سره زوم اپشن دی، دې باندې کلیک کوو. ګورې هماغه کراپ موږ تاسو ته څنګه شو، زوم شو. بیا دا هیډ سر ته راولم، پلی کوم یې. ګورې ما سره څنګه شو، هماغه زوم شو. نو په دغه ترتیب د کراپ نه استفاده کولی شو. تاسې چې کله خپله ویډیوګانې جوړوئ او شاته مو شنه پرده یا ګرین سکرین اچولی اوسې، نو بیا پریکټیکل دا کراپ تاسو ته ډېر زیات پکارېږي، ځکه تاسې رایټ او لیفټ او ټاپ او باټم خپل ویډیو کراپ کوئ، منظم کوئ یا جوړوئ او بیا که ضرورت شو زوم نه هم استفاده کوئ. یعنې ډېر زیات مهم اپشن ده او ډېر زیات پریکټیکل کارونو کې پکارېږي. نو دلته خو موږ سره افیکټونه ډېر زیات دي، د خدای بلا افیکټونه دي، خو په دې کې زه یوازې هماغه مهم افیکټونو څخه کار اخلم، کوم چې موږ تاسو ته پریکټیکل ډېر زیات استعمالیږي. یعنې د دې کوم پلیلیسټ چې د دې اډوب پریمیر زه لګیا یم جوړوم، د دې پای کې باید تاسې وکولی شئ چې یو ښه سټنډرډ او با کوالټي ویډیو په خپله ایډیټ کړئ. نو هماغه مهم اپشنونه او افیکټونه او مسایل چې دي هغه انشاءالله ټول تاسو ته په دغه پلیلیسټ کې زه تشریح کوم او تاسو ته عملا درښایم. بیا په اخره کې زه یو پریکټیکل پروجیکټ هم تاسو ته کوم، تر څو مکمل ستاسې سر خلاص شي چې دغه اډوب پریمیر څه ډول کار کوي. یو ویډیو چې کله ایډیټ کوو په کوم شکل باندې ساوندونه اضافه کو، ګرین سکرین څنګه ورته کروما کی استعمال کو، سبسکرایب څنګه اضافه کو او ډېر نور مسایل دي. انشاءالله په هغه ټولو باندې یو پریکټیکل پروجیکټ بیا په اخره کې کوم چې د هغې پروجیکټ په لیدلو سره به ستاسې ټول پوښتنې حل شي او تاسې په مکمل پر دې پوه شئ چې یو ویډیو له کوم ځایه ایډیټ پیلیږي او په کوم ځای باندې پای ته رسیږي.